یو صحابي راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی فداک ابي و امي یا رسول الله محبوبا زمال پیغلدا اے د الله حبیبا لور می پیغلدا زما په لور باندې د رب العالمین چې کوم حق دی یا رسول الله ما پاغي باندې خپل لور پوی کړه د مانزه حکم می ورته بس دا خبره وشو لاړ دي ته اوس ګورم دا خبره ذهن کې واچوي بل یو صحابي راغی فداک ابي و امي یا رسول الله زما سره زما د کور والا وران دا زورته و خبره کوم هغه جواب راکې زدمینی اظهار کوم هغه د نفرت اظهار کوي زورته نرم خبره کوم هغه راته سخت خبره کوي دامیت ساتي بل صحابي راغی فداک ابي و امي یا رسول الله کلم چې تجارت پسلار شمع کلم چې د قافلې سره مرګره شمع کلم چې سواخلم او کمی خاری ته روړم زما تاوان خو پرېدا زما د وجینا ټول تجاران پاغسیس کی تاوان کی دا ځان سره یاد ساتي نه وړي روغدي خبري بشي پم دې ډومبي خبره حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اے دا الله بندا کله چې قافلې سره روانيږي ستا خو ډېر آسان علاج دی ستا د مال نه الله برکت نه اخلي ستا تجارت کی با الله د برکت دروازې کلاو کی خو چې کله کار پس روانيږي نو د خپل مور رضا ځان سره حاصل کا خپل مور د ځان نرضا کا خپل مور د ځان نه خوشاله کا د خپل مور نه دعا وغواړه الله جل جلاله بستا رزق پراخ کی صحابی دا تپوس نکی چې خدا غین ارس وخرز اخلما ار وخت زار قربانی ما صحابی په منډه باندې راغې سبال قافل روانيږي مور مبارکي تشریف فرمادا ورته وی اے زما ګرانی مورې اے زما ګرانی مورې تاما تمن را کړوا زه چې کله د مینو محتاجم هغه وخت کې چې زه د مینې محتاجم بچې د مینې محتاج وي مورې تارا تمن را کړه زد غیگ محتاجو ما موری تا پا غیگ کی اوچت کڑما زد ابو محتاجو ما موری تارا تا اوبراک للی کل کل دسی وخراق لے موری تا بزان یخنی تکو زبدی برا گرم کڑما اے زما گرانی موری دسی وخراق لے دے چې پتا خوشحالی راغلے دا ز بیماری ما پا ما تکلیف راغلے تا خپل خوشحالی زما په غم باندې بدل کړي دا ستا د سترګونه اوخ کی بيد لیدي مور ورته بچی تا خو د خود به بیان کړه سچتا اول بچی رښتیا امداسي دي ورته اے ګرانی مور ته زمانہ پزړ کې ناراض ما نه رضا شه ما کې چې سکو تاهي وي زبا هغه د ځان نه وباسما او خيار بچی نه دي صحابه دومره خيار خلق دي دا نه و چې او د بل سره ته وخایا کو زمانه خلق وې کنه سبه جبل آسان شراته وخایا مړه مور زمانه خوشاله ده ولې مور نه 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 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ده دا دروغ نه ده هغه وی چې والله العظیم کدا دروغي اچ مور ته ویل مور دل نه بچي ته زما زوی ما هوتانه سه وی نه موري کمانه خپي وی نه بچي نه يم خپه درنه هغه ورته پجاړاش زوی دې کړ ورته وی اے زما ګرانی مورې دسمه وای چې زه خپه نه ایمان
زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې دا خبره د ځان نه کوما، دا خبره د جناب محمد رسول الله خبره ده. اے زما ګران مور، زمکا و اسمان بسر یوشي خو زما آقا دروغ نوی، دا زما دا آقا خبره ده. اے ګران مورې د زړه ما تکینه او بغض او حسد وباسا. مور ځان ترانیز دی کو ورته وی اے بچړیا زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې څانه خفوما زتانه ناراض وما. اے زما ګران بچیا تاکي یو نقصان دی هغه نقصان د ځان نه وباسا، ما دا هغه نه وړاندې معاف کړی. اے زما ګران مور ما ته زما نقصان بیان کا، زما نقصان څه دی ورته اے بچړیا ته چې کله د کار ته روانېږي، اے بچړیا چې کله د کار ته روانېږي اخیری دروازه ما وګرځوا، تما سره کینې زمانه اجازه واخلې به داغې نه بعد لاړ شي بیبي سره کینې. کله چې د دروازې نه اوزي زما سترګې تاپسې وي چې بچې به ما ته اخیری سترګې راواړې، خو ته ما ته سترګې نه رااړې و بچیه زما په زړه کې شک او شبهه پیدا شي. مور خو ډېر نازک طبیعتي ګورې چې کله بوډۍ شي ګوره بیا خو د دعا کعبه شي بیا کعبې ته مزه ستا هر سحر کعبه دغه ده، کعبې ته یو ځل لیدو باندې شل نیکۍ ملاویږي، چې کعبې ته ګوري شل نیکۍ ملاویږي. طواف چې کله کې 120 نیکۍ ملاویږي، چې 2 رکعات نفل پکې کې 60 نیکۍ ملاویږي، چې تش ورته ګوري 20 نیکۍ ملاویږي. خو اوري کله چې سار را پاسېدلې مور دې ناستا دا پلار بوډا دې داسې ورته وګورا چې الحمدلله دا زما والد سے محترم دی، دا می والد صاحب دا بیا وای الحمدلله. رب کریم فرمای چې زما دا بنده بلا پاسېدلې نوي د پاره دو پرشتي ناس دي و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دا دو پرشتي ناس دي لیکل کوي، دو پرشتي راشي وې دی بندا دی خپل مور او پلار ته ولیدل، دا الله حمد او ثنا بیان کړه. دو پرشتي الله را ولیږي، الله ته علم دی. الله وی زما دی پرشتو ته وایا چې پنن ورځ باندې زما دا بندا څومره واړو ګناهونه کوي، د دې ګناه نن پکې ملي کوي. سبحان الله، نه ګناه ملي کوي ولی دې زما بنده چې د مور وا زما بنده چې د پلارو هغه ته په مینه باندې ولیدل. اے پرشتو نن واړو ګناهونه ملي کوي، ما ورته معاف کړی دي. الله اکبر. او بیا وای ګناه یې ملي کوي اولی کوي ورته په درجاتو کې د 12 عمرو ثواب او د یو قبول شوی حج ثواب ورته اولی کوي. یو حج باندې تقریبا زمونږ د استاد د اوسانو اجیانو چې 5 लाख روپۍ لګي، زما خو الحمدلله په کې دوم نه لګي، د خدای احسان دی. استاد خو لګي ما ته پته ده استاد لګي، قومي روایت استاد ډیر سیوا دي. من فقیران خو چلاړ شو بس تلی والله مو دی ته بوت لګي سره د استاد بار بار پته لګی نه تل څنګه وشي راتل څنګه وشي. دا الله رحم و کرم دی الحمدلله. واما بنعمت ربک فحدث. د نعمت ذکر دا څه ګناه نه ریا نه ده. فاس خبره مې دی پورې کوله چې په یو حج باندې حج کوي 5-6 लाख روپۍ لګيږي، دیکم ترور خپي، ماما خپي، کاکا بچي خپي، مرګره دوست خپي، مالې غړې نه دراوړي، مالې سپرې نه دراوړي، دا ګيلي بکې درنا او سار را پاسېګا مول دې او کو جمع سره لاړې مور دې ناشته دا ورته وګورا وې مور جانې داسې ورته وګورا او تبسم ورته کوي الحمدلله. ادرنه تاسو کې بچي خیر خدای سره جلر باندې وشو. یا رجبیګا مولانا صاحب ویل چې مور ته وګوري او په مینا ورته وګوري او چې الحمدلله د یو حج د 12 عمرو ثواب ملاويږي. او بل لوی خوشحالي ده زما داخله خو په عباسیات باندې لګي واړو ګناهونه رانه کیږي، پته لګینا پرشتینن هغه نه لیکي
نو مور بدله دعا وکړي چې خبچیا تا زما په لیدو الحمدلله ویل. قسم دې د مور دا زړه نه دی، دا د دعا یو لوی سمندر دی. کده کې غوټه درکړه کنه او پکې ورخه تکړي، قسم دې عمر د پاره به ان شاء الله په دې باندې رنگي. نو نن نه بعد د پیغمبر علی السلام دا علاج بزان سره یوسو کورونو ته چې مونږ او تاسو به خپل مور او پلار باندې د رحم او د کرم نظر کو. او یا قران کریم نه وای 15 سپارا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. داین دی ویل چې مور او پلار دی بوډا شو به وسره احسان کوا. ستا پلار د 25 سال عمر دی، الله رب العالمین ورته ستا غوندې ګل بچي ورکو. ستا عمر د 12 کالو نه بوتلو، ستا پلار 40 سال ته ورسېدو، ستا عمر 25 سال ته رسی. نو ستا پلار تبا ته دانوي چې دا خو د بوډا بارکه ویلی. رومبه الله وی وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره احسان کوي. رستو بیا الله فرمای اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. خدای وی کې بوډاګان شو دواړه او کلاهما، یا یو دې دوړ نه بوډا شو، مور دی بوډای وا پلار دی بوډا ومندلو. نو الله فرمای ګوره خیال کوا، آداب الله مونږ ته ذکر کوي. خدای وی زما فیصله لا ګوره دې سره به احسان کې، الله وی زما فیصله دا دې سره به مینا کې. او الله فرمای او کلاهما فلا تقل لهما اف. مور او پلار ته بدا نه وي ګوره چې مړه مازغه دې راته وخاړ، مازغه دې راته وخاړ. دا خود نبی علیہ السلام دړم بیمار علاج دی ګوره. صحابیانه و یا مور نه نه اوس پوه شو چې دا درو خو نه بچي आवाज خا مور بالکل ان شاء الله زبر نور په خپل حرکت کی تبدیلی راولم. همور قافله خو زمانه لاړه، قافله خو لاړه، قافله خو نیم سفر والده. عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه شیر دی، هر طرف ته چاړه سه ورازی ترجمه وباسي. دا اولیاء کلام نه دی، دا اولیاء کلام سے بس اغزان ته کلام نو کار طرف ته اره التزام رسید اس. عبدالرحمن بابا اوس د دې صحابي متعلق فرمایدا سی بو سيون ان شاء الله. صحابي وي مور قافله لاړه، سار دا صحابي مور سره ناشته. مور الله تعالی سن برکړلو، اے د کائنات ربا، اے د زمین او اسمان ربا، اے د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا. یا اللہ ما دا بچے ستا دا رحمت کشتی تور واچولو، یا اللہ تور تزے ور نصیب کا، یا اللہ تتی نرازی شا، یا اللہ دا کال سفر ورتا دورزی کا، اللہ دورزی سفر ورتا دستر گرفتر آوالا. دعائی ورتا غختل سیبا. صحابی مبارک میں کو نروانی گی، مور مبارک نے اجازه واغستلا. کله چې دا د کور نه بهر لاړو، د دې اوخ ډېر کمزور دی، په هغه اوخ باندې چې دا سوريږي هغه د مزل نه دی، سترګو باندې اوخ کړهالي. یا الله زما اوخ ته وګورم، خو اے رب کریم زه خو یوازې سفر کولای نشم. یا الله مال د سفر اسباب برابر کا. او خبان دي سور شو، او خته چوکور کړلا، ناګهانه پدی باندې سترګې پټې شولې، د اوخي د پاسه سترګې پټې شوې، د اوخي د پاسه ناشته. الله جل جلاله کلا کلا وګدس بکرا لند کی، کلا کلا الله رب العالمین لن سفر وګد کی. دا د الله قانون دی، دا د الله فیصله ده. دې صحابي چې کله قدم کی خودلو، سترګې پټې شولې، د ماسپخین مانزه ته ټیم ډیر پاتې دی. ګور یو ونه ده، د ونې لاندې قافلې ولاړې دي، دې سترګې وغړېدلې لکه سړی چې په خوب ود شي، سترګې وغړولې. زه خو په اوښه باندې ناست یم، هغه قافلې منځ دی، دا صحابي پکې ولاړ دی، سترګې کولاو کړې، سترګې زر زر ومګرځاو، پلان کې دی پلان کې دی. بیا چې لږ سات تیر شو، زبا خوب ګورم، زمکه باندې لاندې قدم کې خودو،
دخلین او قتل السلام علیکم ورحمت الله. امرګړي و ترا پاسې دلا ورتوي اے د خدای بندا نن خو زمنګ درې مورز ده ته زمنګ نه چیرته پاتې وي مونږ خو تا پسلی دلا ورتوي نه درې مورز نه ده زه خو اوس د کور را اوتلم او دلته راوته درې مورز ده وای نه مونږ درې ورځې مزل کړي دا کم زره تا ته یاد شي وای نه زه خو نه پیژنم وای دا د شعیب علی السلام کله مدین دی تاسو اجیان چې بیت الله شریف نه روانه کې مدینه منوره ته په تیز گاڑی کې 8 घंटे مزل لے 6 घंटे دے خو 8 8:30 9 کې رسیږي گاڑی چې سره ودریږي نه پلار ادوځي ودریږي بس یو ځای منزل یو ځای روټي ته بس هغه گاڑی چې بالکل ودریږي نه هغه مدینه منوره ته په 6 घंटो او 8 घंटो مخکې نشي رسیدلې. ها بیا د مدینه منوره نه مدین ته په هغه وخت درې ورځې مزلو بیا د مکه د مدینه منوره نه د مدینه منوره نه مدین ته دومره مزل لکه 2000 چې د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته راځي دا تقریبا 16 घंटे مزل د گاډي شو 16 घंटे مزل د سترګو پرف کې الله مرګرو ته ورسولو. کله کله الله دا دي صحابي کرامت ته غره ښا کرامت د ژوندونم صادريږي او د مړونم صادريږي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده مړونم کرامت صادريږي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ترى سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک ته عاشق لاړو احد کې دی الله دې منګو تاسو احد ته بار بار بوزي الله مو د احد د جانان د تر د زوی دیدار بار بار نصیب کی. سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ قبر تناسته دا جنگلی خو اوس تاوی دي کنه ناغه وخت نه وي کرامت درته بعد الموت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق را روانو شپه ور باندې راغلا او د سوچ داو چې زه د مدینه منوره د جانان کلی د ځان پټیم ورسوم خدای الله فیصله داسي وی بس راغه و د سید الشهداء امیر حمزه قبر سره خوا کې پښ راغلا د روټي تنظیم نو اوس والته دکانونه دي بازار دی هیڅم نو بس لاس د زنه کې ناسو د خدای شان دی یې سړی وګي هغه ته خوبم نه راځي چې سړی روټي خورلې معده باندې معده ډکه به سړی ته خوب ورځي او سړی چې روټي نه خورلې او ځان ته وینو هغه ته خوب نه ورځي او کله کله چې بل انار سړی او د شنو هغه به ډېر عجیب خوبونه ګوري دې ناس ته دعا وکړه چې یا الله هوګې ما ته مسبب الاسباب نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام ترغه کی تراغله بس هم دې خبرو کې دعا وکړه او سره کې خدلو کله چې سترګي ورغللې سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ سر سوانچدا یو عالی شان تاله دې پاغي کی و قسمت عام پروت دا صحابي وي ما سره سوچ راغې زه خو خوب باندې و د ایمان سترګې می چکلو کړلې مخې ته عالی شان درستخان غوړې دلې هغه تو عام چې ما د جناب امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ سره لیدلو هغه تو عام مخې ته مکمل ټول پروت وی خوان مسترګي کولاو کړی ټول موجودو تاسو ته وی خلک دا خوبونه دي او د خوبونه خو زما واستخونه دي نو تا به خوب کې سو ګورو وایا نو واستخو د چندخ مثال له د سمندر نه چندخ کوی ته پرې وتلو هغه جړل الله دې چندخ ته تپوس کوي ماما زوی ولې جاړي او ورته وی هاي لوی سمندرو دنیا یو سر نه به خوش شوي بل سره پوري په مېشتو مزل بو سیلونه بو دا سکندل را پرې وتلم اده کوی چندخ ټوپ کو دغه ځای کې خدل ول دور سمندر بې هغه ورته ویل پټو پونو باندې دغه حد نه معلومیږي اډیر لوی دی بس بل ټوپی والو کوی کی ول دومره بې هغه ول نه ډیر لوی سمندر دی چې دریم ټوپ کې د کوی غاړې سره تاندې اولګېدل وې زمړه تم خو دروغ جاني لا دومره سمندر می هغه ورته ټکور کوی ګورا دا چې ستا خو قسمت پدی کوی کی کړه دی
تعالی دا سمندر ښکاری ورنه کبار لاړې لوی دنیا دا لوی سمندرونه دي په میاشتو میاشتو کې بحري جهازونه ستړي کیږي خدا سے به زمونږه د علم او د سمندر والا علم دغه د زمکه او اسمان فرق دی هغه خلق په دې خبرو باندې پويږي چې د چا سینه الله سمندر د علم ګرځولې ده سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه ورته کم تو عام چې خوب کې خودل او په وی خباندې ورته ناسو وای تو عام میو خړو سار راغې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ذکر وکړو ورته و فرمایل اے دا الله بندا واقعي خبره ده چې خدای پاک چاته انتظامات کوي د غیب نو ورته الله اسباب برابر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ډېر داسې عادتونه ښکار شوی دي چې حیران شي ورته داغه کرامت بعد الموت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي خوا کې او عاشق ناس وګیا شو اے چرتم نظم سمره زین دي چرتم نظم بدل تنن کینم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملمایما شپکی خوب راغه ګوري الله مخامخ د دو کون سردار را روان دے سید الشهدا امیر حمزه ور سره را روان دے یو طرف تا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بلخا حسین دے رضی اللہ تعالی عنہما دا صحابی وی ما ته جڑا راغلا چې یا رب العالمین یا الله دا سګرا روان دے او چر نږدې شو دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس مبارک دے دا تابعی وای زهران شم چې والله العظیم دا رحمت للعالمین راغه فورا را پاسدلم و جزرا پاسدلم حضور فرمایل چې د چا کلی ته ململار شي ملمت خلق راضی زستا ستلمشه تراغلم او په خیر راغلی او دا طعام والا اخرى و چې کله ما دا طعام باندې شروع کړه خوب نه را پاسدلم والله العظیم هغه طعام څه زما په خله کې او سم لاس کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام بهر حال غرض میں دا دے چې کله کله الله دا سکی دا د صحابي کرامت ته چې الله پاک د 16 غنټو مزل د گاڑی پسترګو پټېدو کې او کلاویدو کې الله او رسول مرګورو ته خبر وکړه چې دا خدا دې چلو مانه مور ناراضه وا اصحابو ول چې والله زمنګ دم د خدای په ذات قسم وي چې نور من کلم را روانيګو د خپل مور نه بساخلو دعا به اخلو به هر حال عزیزانو دویم بیمار ورته سویلو دویم بیمار را یاد ده کنه دویم بیمار یو بیمار خدا شو چې زما د غوجنا زما سره تل قافلم تنگوي او یو بیمار هغه بیمارو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لورا پیغله شوی دا غیر لپاره تنظیم وکا نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د دریم بیمار کمه وو هغه بیبي چې ور سره سوا ناراضه وا زور تخوګو مغره ته سوی ترخوي زور تخوګم هغه ترخوي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دا غوی دا یقین دی چې زمنګ د روح د پاره بل اسپیټال نشتا ما سوا د رحمت للعالمین د دربارنا ټول الحمدلله زمنګ استاد د پاره د روح دربار او علاج هغه د مدارس دي د حنقاوی د اولیاء دي کلم چې سره پریشان شي مون کله کله داسي انسان دې کله کله ذهن ته وسوسه راځي زما بیگاش په الحمدلله د خپل څه په ذکر و ان یاره داسې چل چې دې کې د انسان د روح تربیت کیږي ډېر عجایبات مولیدل پکې او عجایبات موریدل چې دام په عمر کې نو اوریدلی په یو سکند ناسته باندې قسم دی چې د زمکه نه د عرش ته رسي یو سکند ناسته باندې وای چې یو قدم عرش پورې رسي او مال دل د رفتار د درویشانو دا شیر اولګوي ډومبه د چا سره دغه صحابي سره چې دا مور ته نه سوا ناراضه او دعای ورته وکړه نو چې یو قدم تر عرش پورې رسي 16 غنټو مزل الله رب العالمین د مور په دعا باندې د خپل قدمونو تراوستلو چې دغه دي چې سترګې وګړولې هغه سره ولاړو دا رنګي دا صحابي و یا رسول الله زه ته نرم وایم بیبي میرا تستختوي د دې لپاره علاج راته وخیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل اے د الله بندا کله چې بیبي سره کې ناستلی نو بیبي ته د الله رب العالمین وحدانیت بیان کا دا الله لوی ورته بیان کا او دویم علاج داد کله چې ستا په خزه کې ستا بیبي کې جلال نه ختمې دلو
اما غرنګ غوسه وا نو به ورته وایا چې په جانان باندې درود وایا. کله چې ترغي سره خبرې شروع کې اے زمام امتی نو بیبي تدی وایا چې تم درود پاکا انعامدار وایا او زبم ور باندې درود وایم. دا صحابي مبارک کور تر هغه بیبي مبارک ناستدان ورته اے بیبي د خدای د رضا د پاره ما او تانن خپل خبرې د خدای په ذکر باندې شروع کو راځه چې دواړه کینو د رب العالمین ذکر به وکړو. خزم ناسته دا خاوندم ناسته دواړه لګې نفیس باد ذکر کوي لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر لگے دے د بیبی نه اوخ کې روان دي. خاوند ورته وی اے بیبی زما یو خبر اورم د دې ذکر نه بعد پاک انعامدار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې به درود شروع کو. اللہ اکبر. خزا و خاون دوار شروع دی درود پاکا انعامدار باندې وی درود لگے دے د بیبی نه اوخ کې روانی دی. خاون ورته وی اے زما ګران ټبرام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې بیبی ته د قیامت د ورځې حال بیان کا او ورته وی اے خاوندا زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې کله تا د الله ذکر شروع کړلو نو پړومبي کلمات د الله کې زما د زړه ټول کینه تا ته ختم شولا. کله بچی دا خاون کور ترا دن نشلو نو بیبي ورته ولاړه د سیو دور راغی چې او صحابي راغی ورته یا رسول الله زما بچی بیمار دی زما بیبي ته داسې یو کلمه وخایا چې زما بچی باندې وي زه په سفر باندې روان یم چې زما بچی ته الله شفا ورکي. هغه ورته فرمایل د الله رب العالمین ذکر دی کوي او په ما دي زید زید درود وایي. په ما دي زید زید درود وایي. ذکر دی کوي سبا ذکر نه دا د ټولو بیمارو علاج دی. الله به ذکر الله تطمئن القلوب. ګورې د خځه او د خاوند په منځ کې نفرت په مینه بدل کړو او د معصوم تله صحت چې بیمارو الله په صحت باندې بدل کو. دا الله قانون دا دی چې کله د الله ذکر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي وای لور می پیغله دا داغه د پاره راته علاج وخایا چې هغه ته علاج رښتې د پاره خدای پاک دیندار خلق راوري. محبوب می وته فرمایل د هر مانځنه بعد دی هر مانځنه بعد دا آیات وای لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بهر حال نور وظایف هغه ورته خودل او دا آیاتونه د قران کریم ورته خودل او به ورته ول لکتیم د مازیګر د ذکر کوي او بیا دی د خپل نفس سره چې کوم دی متوجه کېګا او په ما دی درود وای ضرب الله د رښتې تنظیم کی و ورځ لا ختم نه وي چې فاطمه ورځ باندې او علی شان رښتہ ورته راغله خدای دغه د رښتې تنظیم برابر کو. عزیزانو د خدای پاک په ذکر کې ډېرې فائدې دي ان شاء الله العزیز که وخت ان شاء الله بیا با التا درود شریف کې ان شاء الله نور واقعات بیانو او بس نور واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.